الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين والمهاجرين اما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ استاسو نننی درس د سیرت مبارک درس دی او عنوان پکې د کعب بن اشرف وژل کېدل دي. کعب بن اشرف دا د یهودیانو له مشرانو څخه دا رقم د یهودیانو له مالدارو خلکو او د یهودیانو د شاعرانو څخه یو لوی شاعر و. مسلمانانو سره ډیره سخته دښمني لرودله او نبي علیه السلام سره هم دښمني لرودله. نو مسلمانان به په خپلو شعرونو کې ډیر بد یادول، نبي علیه السلام پسې به بدې خبرې کولې په شعرونو کې، او د مسلمانانو ښځو عیبونه به یادول. په شعرونو کې به د مسلمانانو د ښځو عیبونه یادوله. د بدر له غزا نه وروسته دا قریشو ته لاړه او هغوی ته مسلمانانو باندې د حملې او یرغل کولو مشوره ورکړه چې په مسلمانانو باندې حمله وکړي، او د قریشو په ستایلو او د مسلمانانو د دښمن په تیزولو باندې یو څه شعرونه وویلې. بیا د هغې نه وروسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته صحابه کرامو ته وویلې چې څوک به ما د دې کعب بن اشرف څخه خلاص کی، ما ته به څوک د کعب بن اشرف څخه کافي شي، یعنی چې دنه مې خلاص کی. نو په دې کې صحابه کرامو کې محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه، عباده بن بشر، ابو نایله او حارث بن اوس او ابو عبس جبیر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، دا صحابه کرام تیار شول چې موږ دا کار کوو. نو په دې کې د بخاری حدیث ده چې محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام ته وویلې چې یا د الله رسوله، زه چې هغه سره مخامخېږم نو خامخا به ستا غیبت کوم، هغه ته به ستا کمی بیانوم، نو ته ما ته عفوه وکړه په دې خبرو باندې، ځکه چې زه ستا خلاف خبرې ونه کړم ما باندې څنګه باور وکړي. نو نبي علیه السلام ورته اجازه ورکړه چې ځه ته څه وایه، څه مشکل نشته. نو چې کله محمد بن مسلمه لاړه، کعب بن اشرف کور ته ورغی چې کوم ځای کې دا اوسېده، کوم ځای کې دربار کې ناست و، اجازه یې وغوښتله، ورننوته. کله چې ورننوته نو دا ورته وایي دا محمد بن مسلمه کعب بن اشرف ته وایي چې یاره موږ خو د محمد نه ډېر تنګ شوي یو، دا څه رقم سړی دی، او کله موږ نه صدقې غواړي او کله یو شی غواړي او کله بل شی غواړي، ډېر ته تنګ راغلي یو. د نبي علیه السلام غیبتونه ورته وکړه. نو کعب بن اشرف ورته ویل چې ما تاسو ته نه وویلې چې تاسو به د ده خواته نه ورځئ. اخر یې پښیمانه شولې او د دې په دې خبرو باندې ډېر خوشحاله شو. نو قسم د هغه ورته ویل کعب بن اشرف چې د دې کار نه به نور هم ستړي شئ، یعنی که تاسو بیا هم محمد څخه ورشئ صلی الله علیه وسلم نو تاسو به ډېر ستړي شئ د هغوی نه. بیا د هغې نه وروسته چې محمد بن مسلمه کعب بن اشرف ته ورغی، ورته وویل چې ته موږ ته یو څه خرما راکړه، قرض یې ترې واخیستل یو څه خرما. نو کعب بن اشرف ورته ویل چې په دې کې به ما سره تاسې څه شی ږدئ چې تاسې ما نه دا دونه خرما په قرض باندې اخلئ. نو کله به یې ورته ویل چې تاسې خپلې ښځې راولئ دلته به ما سره یي او دا به قید یي تر څو موږ ته پور او قرض بیرته راوړئ. نو محمد بن مسلمه ورته ویل چې دا خو زموږ په قانون کې نشته، د عربو په قانون کې عرب غیرتي خلکو، نو دا خلک به څه وایي چې ګوره خپلې ښځې په پور کې او په قرض کې هلته ایښي دي هغوی سره. بیا ورسره ونه منله. بیا یې ترې د پیسو څه غوښتنه وکړه، پیسې هم دوی سره نه وې. هغې نه وروسته محمد بن مسلمه ورته وویله چې داسې چل به وکړو، زما سره یو توره ده او زغره ده او د بعضو صحابه کرامو نور هم ورسره وې، دا به تا سره ګرو کېدو. دلته اوس علما کرام وایي چې دا په یو طریقه باندې د خپله وسله دننه کوي د کعب بن اشرف کور ته محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه. نو دا یې ورسره ګرو کېښودله، وایي ځه دا وسله او دا نیزې به تا سره ګرو ایښي. بیا د دې نه وروسته ابو نایله راغی او هغه هم د محمد بن مسلمه په شان باندې د سره خبرې وکړلې او بعضې خبرې د نبي علیه السلام خلاف وکړلې تر څو په دې باندې یقین وکړي. بیا په څلورمه شپه باندې چې د هجرت 3 کال او د ربیع الاول 10 تاریخ، بیا د صحابه کرام راغله او نبی علیه الصلاة کعب بن اشرف کور ته ورغله. کله چې کعب بن اشرف کور ته ورغله نو په دې وخت کې د کعب بن اشرف یوه ښځه وه، دا ډېره عطاره ښځه وه، عطرونه به یې جوړول. د کعب بن اشرف ته وویلې چې ته دا اواز چې کوم یو تا ته څوک کوي د دې اواز نه د اینو بوی راځي، د اینو بوی زه احساسومه، ته مه وځه. هغې ورته ویل چې نه دا خو مې ملګری دی، محمد بن مسلمه دی او ابو نایله دی، هغه چېرته داسې کار ما سره کوي. وروته. کله چې وروته نو په دې وخت کې د ده څوڼې مې وې او ډېرې به یې غوړولې
او ډېر ښایسته عطر یې وهل. نو ابو نایله او محمد بن مسلمه ورته وایي چې ډېر ښایسته عطر دې وهلي دي سرداره، ته دې دا سر لږ راوړندې کړه چې موږ یې بوی کړو. سر یې ورته راوړندې کړه، په دې ویښتو کې ورته لاسونه ووهل او بوی یې کړه، خوا دخوا ویله ډېر خوندور عطر دي. ورپسې ابو نایله بوی کړه. خو دلته اوس کار برابروي. دوم ځل بیا داسې په دې لاره کې د خپل په دې باغ کې روان دي چې اوس هم په مدینه منوره کې د دې ځای معلوم دی د دې کعب بن اشرف. نو چې کله بیا سر راکته که او دلته د محمد بن مسلمه د سر لاس په دې په سر کې کته که او دا یختې ورته ښه قوي ونیول. بس یو دم صحابه کرام ورته کړی هلمه وار وکړئ په دې باندې. هغه یې ټولې تورې راواغېستلې او په دې څټ باندې ووهه، خو داسې ګزار پرې ونه شو چې دا پرې مړ شي. بیا هغې نه وروسته محمد بن مسلمه خپله توره راواغېستله او د ده په دې خېټه کې ورکړله او د پاسه پرې زور کړی. کله چې پرې زور کړی نو دا توره ترې خواته ووتله. نو په دغه طریقه باندې کعب بن اشرف د الله دښمن او د الله د رسول دښمن مسلمانانو مردار که، چې په دې سره مسلمانان ډېر یو څه په امن کې شول. ځکه د خلک دې ته تبلیغي جنبه ویل کېږي چې یو څوک تبلیغ کوي د چا په خلاف باندې دا ډېر تاثیر لري. په یو مثلا ته د اسلام په خلاف باندې تبلیغ کوي، دا ډېر یو تاثیر لري. یو سړی د اسلام ته تبلیغ کوي، دا ډېر یو پیدا اسلام ته لري. نو دا هغه څوک چې د مسلمانانو خلاف به وران تبلیغ کوه. بیا د دې نه وروسته د قرده په نامه سریه وه چې د هجرت په 3 کال باندې د جمادی الاخر په میاشت کې قریشو یو کاروان د عراق د لارې نه شام طرف ته روان و. دوی غوښتل چې مدینې منورې په ځای باندې په نجد باندې تیر شي تر څو د مسلمانانو نه دا کاروان په ښه طریقه باندې لاړ شي او ویې نه نیسي. نو مشر یې صفوان بن امیه و. نو کله چې دوی دا کاروان روان کړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوی باندې پوه شو. نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه یې له 100 نفرو سره چې ټول سپاره وو په اسونو باندې اوښانو باندې دوی ورغله. زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه د شپې له خوا پرې د نجد په سیمه کې چې کوم یو دوی هلته ورغلي و قرده په نامه یو ځای و، هغې ځای کې پرې حمله وکړله او کاروان یې له هر څه سره ونیوه، څه مالونه چې و ټول یې ونیول. د کاروان سړي ټول وتښتېدل، څه چې پکې راغلي وو مشرکین د قریشو ټول وتښتېدل. یوازې لارښودونکی چې پارات په نامه باندې و، پارات بن حیان، دا ونیول شو. وروسته بیا مسلمان شو او غنیمت 100,000 درهمه دا تقریبا ارکل شوی و چې دا مسلمانانو ته پاتې شو. او قریشو ته د بدر له غزا نه یوه قوي ضربه چې دوی ته ورکړل شو، هغه هم په قردې په سریه کې وه. نو دا دوه خبرې زموږ او ستاسو نننی درس و. انشاءالله چې نورو درسونو کې به بیا پاتې درس وی او د احد غزا انشاءالله راتلونکی درس دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.